نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله پاک نوم دی 28 نمبر 28 نمبر یا بصیرو جل جلاله یا بصیرو جل جلاله اذا هر څه لیدون کیا معنی سره اے هر څه لیدون کیا علماء کرام دې نوم ډېرې فائدې ذکر کړې دي یو فائدہ پکې دارا کوم نه سنا الله پاک دا نوم یا بصیرو جل جلاله جمید من نفس سوچ کو جمید من نفس مکمل صلی فرض مو کیو سنت مو کینا لاغې نه پس سلسله ولولي سو پیره یا بصیرو جل جلاله الله تعالی په نظر کې رڼا واچي نظر با ول الله تعالی نه خرابوي ازله کې به نور پیدا شي زګ به نور پیدا شي عادت بدنی کې وینا توفیق نشي امر بالمعروف نهي عن المنکر څه پیدا شي لکه رڼا لکه به رڼا راشي په نظر کې به رڼا راځي لکه نظر به تیزيږي کوي بنا او دې سره به ترې توفیق دې کو اعمال ورته امر بالمعروف نهي عن المنکر دې نمبر پیدا پکې دارا وسوګر جمی په فرض منی د سبا سنت او د فرض په مې کې وي دا سنت کړي غنا لا فرض نه کړي د جمی په ورځ باندې تو پیری وی یا بصیرو جل جلاله یا بصیرو جل جلاله ولا تعالی په انسان باندې خاصه مهرباني وکي خاص رحمت وکي ان شاء الله وکي او دریم نمبر فائدہ پکې دارا کوم نارنه سنا الله پاک دانو یا بصیرو جل جلاله امشر پاروي ولا لا پناس مملاس کا اروخي وي یا بصیرو جل جلاله د سترګو د مرض نه بخلاص کا مطلب دا دی چې سترګو کسی بیماری وي خرافه یا نظر کمزوري یا بلا مسله الله دغه نظر صحیح کی لگا او الله تر مرګ پر نظر نه خرابوي اګری سره یو دعا بل سیوا کړه نورم خلا غدارا چې اللهم یا سميع یا بصير اللهم یا سميع یا بصير متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني اللهم يا سميع يا بصير متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني دا شویر الاخر کې نشي غیا بصير او امسوي هم دا پیدا راځه څلورم نمبر پیدا پکې دارا کوم نه سنا الله پاک دانو یا بصير جل جلاله روزانه د مازیګر په وخت کې وزلللی دغه لای روټین جوړ کی او عمل معمولی جوړ کی هر مازیګر مانځه نه پس ویری وي وو به یا بصیر جل جلاله نو د سندسي نصفی مرګ نو پامن رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ نه پناه وکړه نه سبب اټه شو اصلو شو کنه دا ویشتو لکه نصفی مرګ نو دي دیو بچي دا وړي خطرناک مرګ نه دی بعض مختانه ویره وي دې خدمت سره څنګه ډونه کړه هر وړي خدمت څنګه ډونه کړه ودا د رسول الله صلی پناه وختره دا وخت انسان ته توبې ته وزګار شي د نه سبب مرشي توبه مونږ اجل هسپتال کې وخت کې او بیمار شي نو الله ته وایي چې درګه نه په فوج جنت ته ګورو ما اجل نه سبب مرشي مده ډک پک د ګورو د نه سمدستي مرنه الله دا انسان بچي ها نو خو له دې ها دا و تجربه شوی خبرې دا څنګه خبرې نه کوم تاسو وکړو دا کتاب چې کوم تاسو بیانوم دا مولانا مسعود اظهر څخه لیکل دي ها ابه دوه خپل تجربه لیکل دا علماء کرام او تجربات راځي دا تجربه شوی خبرې ها هیڅ عمر پیدا پکې دارا وښتو کې د جمعې د خطبې نه مخکې جمعې خطبه نه شروع شوه او سنت او پر لا وخت سره د سل پیریږي یا بصیر جل جلاله یا بصیر جل جلاله او دا روټین جوړ کې اره جمعه دا وای ها او دا به الله تعالی یو خوخ بنده جوړ شي دا الله به دې نه کې دیو جن ولاله په ناس الله تا هر وخت دا الله پاک دانو ویل یا بصیر جل جلاله یا بصیر جل جلاله